سلامونه مینه او درنښت او آنلاین نټورک درنو اوریدونکو لیدونکو نن درته سیکارام معرفي کوم. سیکارام ډاټ کام یو ویب سایټ دی چې آنلاین کتابونه پلوري او خلکو ته یې د عاید یوه منبع او د کتابونو د آنلاین پیر او پلور یو مرکز جوړ کړی دی. د سیکارام په نامه ویب سایټ دی او په دې کې موږ کولی شو خپل کتابونه یا د ملګرو کتابونه یا هغه کتابونه چې موږ له خپرندویو ټولنې یا مرکز څخه نشر سوي یا چاپ سوي وپلورو او د دې عاید په آنلاین بڼه باندې موږ ترلاسه کړو. راځو سیکارام ډاټ کام وکې کوو، ویب سایټ ته ننوځو. کله چې ویب سایټ ته ننوځو نو دلته درته دا ښیم چې څنګه موږ ځانونه چیک کړو، ثبت نام پکې وکړو، خپل اکاونټ پکې جوړوو. کله چې مو اکاونټ جوړ کړو نو هغه موږ ته داسې سکې راکوي چې یوه سکه یې 15 افغانۍ سره مساوي ده. نو که چېرته موږ کتاب یعنې خرڅ شي نو راځو پکې ویب سایټ کې څنګه اکاونټ جوړوو څو پکې خپل کتابونه اپلوډ کړو. خو یادونې وړ دا ده هغه ملګري چې کوم کتابونه چې دوی دي او چاپ سوي نه دي، که چېرته په دې ویب سایټ کې نشر شي ممکن یو څوک کتاب واخلي او هماغه کتاب کاپي رایټ حق له منځه ولاړ شي. نو که ډېره ممکنه وي هغه کتابونه چې چاپ سوي نه دي باید نشر نه شي. خو هغه ملګري چې نه غواړي کتابونه یې په چاپ بڼه باندې نشر شي، غواړي په کتابونه یې په آنلاین بڼه باندې خپاره او خرڅ شي، نو د هغوی لپاره بیا ښه ځای دی. او هغه کتابونو لپاره ښه ځای دی چې هغه مخکې چاپ سوي دي او د کاپي رایټ یې دومره حقوق خوندي نه وي، نو دا ویب سایټ ورته ښه ده. د رجسټر لپاره په ساین ان دې ساحه باندې کلیک کوو. د ویب سایټ اخر ته چې راغلې په دې ساحه کې دلته دا کلیک کوو او ځان رجسټر کوو. دلته پکې خپل نوم لیکو، دلته ایمیل ادرس لیکو، ټلیفون نمبر لیکو، هیواد لیکو افغانستان او ښار لیکو، هر ښار کې چې موږ تاسې اوسو. دلته د خپل اکاونټ د خلاصولو لپاره کود ورکوو، داسې کود چې لوی حروف واړه حروف عددونه او علامې ولري، یعنې قوي پاسورډ. کله چې موږ راجسټر شو کولی شو بیرته له سر څخه په خپل پاسورډ باندې او ایمیل باندې ور داخل شو، خپل اکاونټ ته پرانیزو یې. او په دې کې مختلفې برخې دي. په راتلونکي ویډیو کې به درته د کتابونو اپلوډ، پروفایل او نورې مهمې برخې پکې تشریح کړم. د زیاتو معلوماتو لپاره زموږ راتلونکي ویډیو وګورئ.